أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الذي مذكورة آية نمخي الدنيا دارو ذكر شروع اس پدی مذکورہ آیت کی دا هغه خلق ذکر کیږي چې هغه دیندار خلق دي. نو الله فرمایي چې د دې دواړو انجام هغه جدا جدا وي. څنګه چې دنیا کې طریقه د ژوند هغه جدا جدا ده، نو دارنګې په آخرت کې به هم د دې انجام او عاقبت به جدا جدا وي. نو د دنیا دارو انجام په ذکر کړو چې اولئک الذین لیس لهم فی الآخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. نو اوس د دیندارو انجام ذکر کوي. نو فرمائی افمن کانا، آیا پس اغسو کو چاغوی علا بینت من ربه بدلیل باندے نخبت رب دا طرف لکا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہو پا دلیل باندے ہو او پا قرآن باندے قائم ہو. دارنگ مخلصین مومنین چاہی ایمان راوڑو پا قرآن باندے او اغی سرا دا قرآن دلیل موجود. نو آیا هغه څوک چې هغه په دلیل باندې قایمي د خپل رب د طرف ويتلوه شاهد منه او رستو د دې دلیل نه یو شاهد وي او یو گواهی کوونکی وي منه د دغه دلیل.
دغه دلیل کې یو بل شاهد دی او گواهی کوونکی دی چې هغه هم گواهی کوي د دې خبرې چې دا قرآن حق دی. هغه څه شی دی؟ هغه د قرآن اعجاز دی چې قرآن په مقابله کې ټول خلک عاجز دي. یو صورت هم د قرآن په شان څوک جوړولی نشي. نو دا ځان له دلیل دی، دا دلیل عقلي دی، او قرآن ځان له دلیل دی چې هغه دلیل نقلي دی. نو یو سړی چې په قرآن باندې قایل وي، یو ډله په قرآن باندې قایل وي او د هغې نه وروستو د قرآن اعجاز هم ګواهي کوي چې دا سړی په حق باندې. ومن قبله کتاب موسی اماما ورحمه، او مخکې د دې قرآن نه کتاب د موسی علیه السلام هم موجود و. هغه هم اماما امام او هم ګواهي کوي د دې خبرې چې دا سړی په حق دی، چې دا په قرآن باندې قائم دی او د قرآن اعجاز هغه دلالت کوي چې دا په حق باندې. موسی علیه السلام کتاب ګواهي کوي د دې خبرې چې دا قرآن حق دی او دا سړی په حق باندې قائم دی. اماما چې د موسی علیه السلام هغه کتاب امام یعنی احکام خودونکي وو، چې احکام خودونکي وي نو هغه ته امام وي، پیشوا وو. او ورحمتا او هغه رحمت وو د عمل کوونکو دپاره. څوک چې د الله په کتاب عمل کوي هغه له به الله ثواب ورکوي، هغه دپاره د الله رحمت به ملاوي، هغه سبب د رحمت وو د الله د طرف. اولئک دا الله سوال انداز کی خبر وکړه، آیا داسې کس چې هغه په دلیل باندې کوي، د هغې نه وروستو هغه دلیل کې بل دلیل هغه د حقانیت ګواهي ورکوي. د هغې نه مخکې د موسی علیه السلام کتاب تورات هم د هغه د حقانیت ګواهي ورکوي. نو دا کیدی شي په شانتې د هغه چا چې دارنګې وي. نو دویم فریق یې نه دی ذکر کړی چې هغه د دنیادارو فریق، دا کیدی شي په شانتې د هغه چا چې هغه دارنګې وي، د الله د کتاب نه منکري نه، دا دواړه یو شان شي. اولئک یؤمنون به، دا کسان چې دي چې دا په کتاب باندې قائم دي، قرآن باندې قائم دي، دی ایمان وروړي په دې قرآن، دا مؤمنان دي. او ومن یکفر به من الاحزاب، او هغه څوک چې انکار کوي د دې قرآن نه د نورو ډلو نه، نو فالنار موعده، اور د هغه ځای دی چې هغه به اور ته ځي. نو دا دواړه به یو شان شي. مؤمن به جنت ته ځي او کافر به چې هغه د قرآن انکار کوي دا به دوزخ ته ځي. نو دا دواړه یو شان دي. فلا تکو فی مرية منه، پس ته مه کېږه په شک کې منه د دې قرآن په باره کې، په دې قرآن باندې کلک ایمان ساته. انه الحق من ربک، بېشکه دا قرآن حق دی او دا ستا د رب کتاب دی، دا وپېژنه. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر د خلکو نه ایمان نه راوړي په دې قرآن باندې، قمقل دي، د تباهۍ په لار باندې روان دي، نه پوهېږي. دا خو د مؤمنانو او د کافرانو په منځ کې د دواړو انجام ذکر، چې مؤمن د قرآن دپاره به جنتي او د کافر د قرآن دپاره به دوزخ، او دواړو انجام به جدا جدا وي. څنګه چې دنیا کې طرز عمل جدا جدا او طرز ایمان جدا جدا. ورپسې
الله پاک د ظالمانو مبارک ذکر کوي چې هغه الله د شریکان جوړي او د الله په دربار کې ځان له سفارشیان جوړي چې دا ومن د سفارش فرمایي ومن اظلم ممن افترى سوق دې ظالم دا اچا چې هغه جوړي علی الله په الله باندې کذبا دروغ دا نه ولې ظالم شو چې الله وایي زما شریک نشته او دی وایي الله سره شریک الله وایي زما په دربار کې څوک په زور باندې سفارش کوونکی نشته او دی وایي چې نه دا زموږ خدایان به موږ له شفاعت کوي او الله باندې به زموږ کارونه کوي مدد نه ظالم په څوک چې دا په الله اولئک یعرضون علی ربهم دا ظالمان چې دې پیش کولې بشي د خپل رب په مخ رب الله ته پیش کوي ويقول الاشهاد او وايي په گواهی کوونکی اشهاد جمع شاهد لکه اصحاب جمع صاحب یا اشهاد جمع شهید گواهی کوونکی نو وايي په گواہی کوونکی چې هغه فرشتي پیغمبران دي هؤلاء الذين كذبوا على ربهم دا هغه کسان دي چې الله چې دې دروغ ویلو په خپل رب باندې ورځ د قیامت کې به پیغمبران او فرشتي د دې خلاف گواہی کوي دې پتا باندې دروغ ویلو تعالی شریکان الا خبردار الله به اعلان کی لعنت الله علی الظالمین لعنت الله دې پتا سے ظالمان الذين يصدون عن سبيل الله دا ظالمان هغه دي چې دې منګي خلق د الله د لارې د دین اسلام ويبغونها عوجا او دې لټي د الله په لار کې کووالی شګونا چې اعتراضونه پیدا دي وهم بالآخرة هم كافرون ودي الآخرة انكار کوي دا ظالمانو بارک ذکرو ورپسې وایي چې دا ظالمان ته خدای نه تقدیری دنیا کې ولګیا اسلام خلاف لګیا دا الله د دین نه خلق کړ دا الله د دین مقابله کوي او چې قیامت راشي نو الله نه به تقدیری نشي اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض دا کسان چې دي نه دي عاجز کوونکي الله لره په ځمکه کې چې الله نه چرته وتوږي او الله نه چرته پټشي او الله عاجز شي د دې د گرفتار وما كان له من دون الله من اولیاء او نه وي د دې لپاره سوا د الله نه هیڅ دوستان چې د الله نه بچ کی د الله نه اخلاص سو بدمعشان مدمعشان لګري به دي چې دا الله په عدالت کې الله گرفتار کی او غیر آزاد ما یضاعف لهم العذاب زیاتول بشي د دې لپاره عذابنا رز پر رز او ما كانوا يستطيعون الصبر دا وجه بیان ولې بدا آسان ولې به الله گرفتار وځه کنو دي چې طاقت کړو د اورېدلو د قرآن ته به ورنه کې ځکه اعلان به کو زد به کو الله ولا پزړه باندې مهر وای چې دا ظالم نوري الله ته نه استعداد دی چې کوم د اورېدلو استعداد الله ته نه راغست وما كانوا يبصرون او نو دي چې دی با لیدل کولو قرآن ته او حق ته به اولئک الذین خسروا انفسهم دا ظالمان هغه کسان دي چې دې تاوانیان کړي دي خپل ځان وضل عنهم ما كانوا يفترون اورې په بشي د دین هغه خبره چې دې په ځان نه جوړولې چې الله لپاره به شریکان جوړول الله له شفاعت ثابتول دا خبره بل دین نه یې روکه بشي ته نه دا به نه غایب شي
لا جرم انهم في الاخره هم الاخسرون. د دې آیت درې معنی. یو معنا دا چې لا یعنی لیس الامر کما زعمتم، معامله دا رنګ نه د څنګه چې دعوه کوي دا مشرکان چې الله د شریکان شته او دا به زموږ شفاعت کوي په ورځ د قیامت. خبره داسې نه ده، لا داسې نه ده. جرما په معنا د کسب دی، کسب کړی دی د دې د وینا او د دې د خبرو د دې دپاره ګټلې دی او تیار کړی دی. څه شي؟ دا شی چې انهم فی الاخرة هم الاخسرون، چې دوی په آخرت کې تاوانیان. لا داسې نه ده څنګه چې مشرکان جرما کسب کړی دی د دې د خبرو د شرکیاتو څه خسران او تباهي د دې په بس لنډه معنا ده د دې خسران. دویمه معنا ده لا جرما، دا یو لفظ نو معنا به دا شي حقا، حق خبره ده، حق ده، دا خبره ثابته ده، دا خبره حق ده. انهم فی الاخرة هم الاخسرون، چې دوی به په آخرت کې تاوانیان. دویم معنا ده نو لا ځان له کلمه شي، نو معنا به دا شي چې دا رنګې نه ده خبره څنګه چې دوی حقیقت داسې نه ده څنګه چې مشرکان، بلکې دې چې دا کومې ګډې وړې وایي نو دې ګډو وړو د دې لپاره خسران کسب کړی دی. خسران ولا دغه شرکي خبرو څه کړی هغه ولا خسران ولا تیار کړی. او دویمه معنا دا ده چې حق ده انهم فی الاخرة هم الاخسرون. او دریمه معنا عام طور خلک کوي هغه دا کوي چې لا جرم لا محاله یعنی خامه انهم فی الاخرة هم الاخسرون، دیو په آخرت کې تاوانیان. دا درې واړه معنی تفسیر مدارک التنزیل کې علامه نصفی او موږ په وخت د درس کې د یو استاد نه اورېدلې خو په خپله نه وي لیدلې. اوس دا خبرې مخې له راځي چې استاد د کوم ځای نه کړي. د تفسیر مدارک التنزیل کې وختي با مطالعه کول نو هغې کې مخې له راځي چې لا جرمه وی په دې کې اقوال دي، نو دا درې واړه ترجمې یې کړي. صحیح ترجمې هم ده. دا خشوع انجام د چا؟ د مشرکین چې د دې آخرت پسې هغه به خسرانی تاوان وي او هغه به تباهي وي. اوس ورپسې د مؤمنانو انجام ذکر دی. ان الذین آمنوا، بېشکه هغه کسان چې ایمان راوړي وعملوا الصالحات او نیک عملونه یې کړي واخبتوا الى ربهم او دې عاجزي کړي دي خپل رب ته، اولئک اصحاب الجنه، دا خاوندان د جنت، هم فیها خالدون، وی باندې په دې جنت کې همیشه اوسېدونکي. دا د مؤمنانو انجام دی. ورپسې د انجام نه پس د دواړو حالت ذکر دی، د مؤمنانو او د منکرینو د دواړو انجام ذکر شو. ورپسې حالت ذکر دی. نو فرمایي مثل الفریقین، حالت د دې دواړو ډلو، حال د دې دواړو ډلو کالاعمى والاصم، پشان دي د ړوند دی او د کوڼ دی، والبصیر والسمیع، او پشان دي د لیدونکي دی او د اورېدونکي. یعنی حالت د کافر داسې دی لکه یو سړی ړوند دی او یو سړی هغه کوڼ دی، سترګو باندې ړوند دی، نو که ته ورته ډېرې اشارې کې څه اثر نه کوي، لکه داسې ویني. او وګونو باندې کوڼ دی، نو که ته ورته ډېرې چغې وهې او ته ورته ډېر نیغه لار ښې، اوس یې به هغه ته نه شي پوهېدلی. نو دغه شانتې کافر دی، دا د حق نه ړوند دی. او مثال د مؤمن هغه د اورېدونکي دی او د لیدونکي.
دته باقاعده سترګې شته چې ته ورته قرآن ښې نو قرآن زده کولی شي، ته ورته قرآن وایې نو هغه قرآن اوري، نو د هغه پوهېدل سي اسان دي. او دې چې پوهه کې نو دې هدایت هغه چې کوم دی هغه سي دي خپل. نو دغه شان ته کافر او مؤمن کې چې څنګه یو د هدایت نه محروم دی او د بل د هدایت نه څه دی، هدایت یافته دی، هدایت موندونکی دی، نو دا په هدایت باندې موصوف دی. نو دې دواړو کې چې څنګه فرق دی نو داسې انجام کې هم سي فرق دی. د دې حالت جدا جدا چې حالت جدا جدا نو جزا او سزا هم سي جدا جدا. نو حالت ذکر کوي د دواړو مثال د دوړ ډلو کالاعمى والاصم پشان ته د ړوند دی او د کون والبصير والسميع او پشان ته د لیدونکي دی او د اوریدونکي دی. هل يستويان مثلا الله وی آیا دا دواړه برابر دي په حالت کې؟ ذکر یو د هدایت نه لري دی ړوند دی کون دی او هدایت د نشي ملاوي. الله ولا پزړو باندې مو په وګړو مهر وانه، الله ولا پستر کو مهر وانه، ځکه عینات کوي د حق سره او دا بل په هدایت باندې موصوف او وی قرآن او ویني قرآن. نو دا دواړه سي دا دواړه برابر دي په حالت. افلا تذکرون الله وی آیا تاسو سم نه کوئږئ په دې فرق؟ دا فرق خو ښکاره فرق دی، اوس هم نه پوهېږئ په دې فرق باندې. نو په دې فرق ځان پوه کړه، حالت د دې دواړو سره جدا جدا، انجام هم د دې دواړو سي جدا جدا. افمن کان آیا پس هغه څوک چې وي علی بینة په دلیل باندې من ربه د طرفه د رب خپلنا ویتلوه او رستو د دې دلیلنا شاهد یو گواهی کوونکی دی منه په دغه دلیل کې چې هغه اجازه د قرآن. اول دلیل نه مراسل قرآن او دویم دلیل نه مراسل شاهد، دا د قرآن اعجاز دی. او دا تفسیر مفتی شفیع عثمانی رحمه الله د معارف القرآن کې کړی او دغه غوره تفسیر. ومن قبله کتاب موسی اماما ورحمه او مخکې د دې نه کتاب د موسی هم موجود دی چې هغه امام او رحمت د بني اسرائیل لپاره. اولئک یؤمنون به دا کسان چې دي چې په دلیل باندې دي ایمان وروړي په دې قرآن. ومن یکفر به او څوک چې انکار کوي د دې قرآن نه من الاحزاب د نورو ډلو نه فالنار موعده پس اور ځای د هغه دی. فلا تک فی مریة منه پس مکی گتا و پشد کی دے قرآن مبارکی انه الحق من ربک بے شک دا حق دیستا دا رب دا طرف ندی ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن اکثر دا خلقنا ایمان مروڑی پا دے قرآن. ومن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا او سوک دے ظالم دا غچانا چی جوڑی پا اللہ باندے دروغو. اولئک یعرضون علی ربهم دا کسان چې دی پیش کول بشي خپل رب په مخ کې ويقول الاشهاد وای بگواهان پیغمبران او فرشتي هؤلاء الذين كذبوا على ربهم دا هغه کسان دي چې دی دروغ ویلو په خپل رب باندې. الا لعنت الله على الظالمين خبردار لعنت الله دی پر ظالمانو. الذين يصدون عن سبيل الله دا هغه کسان دي دا ظالمان چې دي منکې خلق د الله د لارې نه خپل د الله د لارې نه لري نور منک ويبغونها عوجا او لټي د الله په لار کې کووالي وهم بالآخرة هم کافرون او دي د آخرت نه انکار کوونکي دي. اولئک لم يكونوا معجزين في الارض دا کسان چې دي ندی دی عجز کوونکی پزمکه کې الله لرا. وما كان لهم من دون الله من اولیاء او نو بيد دې د بارا سیوا د الله نه هیڅ دوستان. یضاعف لهم العذاب دجل کول بشي د دې د بارا عذاب. ما كانوا يستطيعون السماع وما كانوا يبصرون
ځکه نو دي چې دي به طاقت لره د اورېدلو غوږونه وو خو لیکن څه دی کو الله ورته په غوږونو مهر وایي نو طاقت به نه وما كانوا يبصرون ونو دي چې دي به د حق لره څوک چې قرآن نه اوري او قرآن سره مینه نه وي الله غله توفیق نه ورکوي هغه بیا طاقت نه لري د اورېدلو ډېر خلک تاسو مینه د آخرت او دا قرآن سه بدل نه راځي دې ته نه دا ورته داسې ګران کار ښکاري لکه چې اسمان ته دی دا وجه سره الله توفیق نه ورکوي الله توفیق اولئک الذین خسروا انفسهم دا هغه کسان چې دي تاوانیان کړي دي خپل ځانونه وضل عنهم ما كانوا يفترون او غایب بشي د دینه هغه خبرې چې دي د ځان نه جوړوي لا جرم خامخا انهم فی الاخرة هم الاخسرون دا ظالمان چې دي په آخرت کې هم دا تاوانیان دي ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات بشک هغه کسان چې ایمان راوړي دي وعملوا الصالحات او نیک عملونه کړي دي واخبتوا الى ربهم او دی عاجزي کړي دي خپل رب ته اولئک اصحاب الجنه دا کسان چې دي خاوندان د جنت دي هم فيها خالدون وی بدی بدی جنت کې همیشه اوسېدونکي مثل الفریقین حالت د دې دوه ډلو د کافر او مؤمنانو کلام او الاسم شانتی دړون او د کون دي والبصير والسميع او شانتی د لیدونکي او د اوریدونکي دي هل یستویان مثلا آیا برابر دي دا دوانه په حالت کې وړاند کانو او بینا اوریدونکي برابر دي نه دي برابر دا شان دا دوانه برابر دي ځکه یو په هدایت موصوف ته په هدایت نه لري افلا تذکرون آیا پس نه پوهیږئ تاسو په دې فرق نه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وشفاء من كل داء وعملا متقبلا طاهرا ولسانا ذاكرا شاكرا اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة كاملة عندك وارحمنا إنك أنت الغفور